سلامونه درنو دوستانو، هیله د ښه وئ، په خیر وئ. ما سره دا نوی زلمی موټر کې راوخت او ومې غوښتل چې دی لږ په مسایلو راوغږوم. دی ماشاءالله د یوې ښې حرفې لرونکی ده، د یو ښه مهارت لرونکی ده. دی هغه څوک ده چې په وروستیو کې له پاکستانه، البته د دوی کورنۍ افغانستان یا خپل وطن ته راکوچېدلي دي. له دی اورو مثلا د په دې کم عمر کې څه زده کړي په پاکستان کې او اوس دی په څه اخته ده، څه هیله لري. نو په دغه بشپړ جزئیات له ده سره خبرې کوو. ستړی مه سئ. خیر اوسې ورور. څنګه یې؟ لومړی دا راته ووایه چې نوم دې، کوم مهارت مثلا تا یاد کړی، د کوم ځای اوسېدونکی یې او څه غواړې چې ته مثلا ته څه کاروبار ولرې؟ وعلیکم سلام وروره، زما نوم غفور دی او پاکستان نه راغلی مهاجر یم. کور مې امام صاحب کې دی، اوس مسافر یم کابل کې او کار کوم دلته د خرادي. تا خو مخکې ماته په خبرو کې ویلې چې تا مثلا 18 کاله عمر لري او هلته دې یوازې 8 کاله شاګردي کړې که نه؟ اوس دلته په څه اخته یې او څه پام ته درغلي دي چې مثلا څنګه خپل کاروبار ولري؟ یعنی هلته پاکستان کې ما 8 کاله د موټرو کار کلی دی. انسان خو 15 کاله کې استاد کېږي، خو ما 8 کاله کار کلی دی. پوخ کار مې زده دی، د ایسو کار مې کلی دی، د موټرو یعنې سټرینګ بکسو او دغې موټرو کار مې کلی دی. دلته غواړم چې خپل دوکان وي، خو دوکان نسته، خو غریبي ده پکې، چې زه غواړم چې دوکان جوړ کړم، خو دوکان نه کېږي او فعلا دلته شاګرد یم دلته. که زما دا لیدونکي تا ته داسې یو فرصت برابر کړي، د خیراتي دوکان جوړ کړي درته، په دې څومره لګښت راځي، څومره مصرف پرې راځي؟ دې کې اوس مصرف دا راځي، ماشین دی او دغه پرزه ده پکې، او دې کې یعنې مصرف راځي یا 3 لکه 4 لکه دې خواته افغانۍ مصرف راځي. دې کې یعنې ماشین دی، یو خرات ماشین دی، پریس دی پکې، چرخونه دی پکې، یعنې سامان دی پکې دې کې چې به مصرف شته دې کې. درنو لیدونکو، دا لکه هغه څوک ده چې یو مهارت یې ډېر دی په خپل ځان باور لري، یاد کړی ده، دی غواړي چې هغه خپل جزئیات یې شریک کړل چې یو لنډ کاروبار که یو څوک ورته فراهم کړي، جوړ یې کړي، نو دی به وکولی شي مثلا هغه کس ته به هم یو څه ګټه وکړي او خپله به هم خپلې کورنۍ ته هم یو څه وګټي. د پاکستان نه ترخه خاطره راته وایه. هلته تا وړکتوب تېر سوی، رالوی سوی، بیا داسې کسب دې زده کړی، داسې ترخه خاطره له هغه وطنه لرې؟ یعنې اوس دې امید نه لرم، خو وړکې هلته پیدا شوی یم. خپل وطن خپل وطن دی، د پردي کټ د نیمو شپو یې، خو اوس دلته خپل ملک کې خوشحاله استو. خو دا یو دوکان دی چې زموږ پکې سات تېر وی، یعنې خپل کاروبار وی. نور نه غواړو چې موږ پاکستان ته لاړ شو، خپل وطن موږ ته ښه دی. هلته مثلا څه ستونزې وې، خصوصا په دې وروستیو کې ستاسې راکوچېدلی؟ په لاره خو چا ازار وزد کړي نه یاست؟ لاره کې دا ازار کړي یاستو، یعنې یو بل د خلکو ویل وی مهاجر روان دي، او یعنې ډېرې خبرې کولې، ډېرې په عذابولو، کور ته راتلل چې مهاجر ووځئ، یعنې ډېر په عذاب شوي یاستو. اوس انشاءالله خپل وطن ته راغلي یاستو، خپله زندګي م ښه ده دلته، خو بس یو دا هغه ده چې د پردي دوکان کې شاګرد استو، خو غواړو چې خپل دوکان زموږ وي. یعنې مطلب ته سرمایه نه لرې، تر اوسه پورې شاګردي لا هم کوې؟ او غریبي ده، خو اوس تېرېږي چې څنګه کې، اوس غریبي ده، نو تېرو نو سخته ده. خدای په خپل دوکان انسان ته ورکوي. نو که یو څوک تا ته مثلا دا ویډیو د دې باعثي یو کاروبار درته جوړ کړي، ته څه عهد ورکوې، څه ژمنتیا ورکوې، څه اعتماد ورکوې ته؟ زه ورته وایم چې خیر اوسې، دوکان دې ته هغه کړو، یعنې ډېر دعا ورته وکړو، یعنې چې زموږ د وسه کېږي هغه ورسره وکړو. نه، زما هدف دا و یو څوک مثلا تا ته دا کاروبار جوړ کړي، ته څه اعتماد پرې، یعنې په تا ولې داسې اعتماد وکړي؟ یعنې په موږ اعتبار نه کوي، خدای لپاره خو یې کوي. نو خدای لپاره خو یې کوي، نو چې په موږ نه هغه کوي، خدای لپاره یې کوي. نو او بله دا راته ووایه چې تعلیم سره د علاقه شته که نه؟ یعنې څنګه تعلیم سره خو دونه مخکې هم دغه کار موږ خو تعلیم سره خو شوق و، خو اوس کار ته کېناستلي یاستو، اوس شوق خو زموږ وتی دی. لیکل لوستل کولی سي؟ نه، هغه نشو کولی. بیخي نسي کولی؟ نشي کولی، زندګي م لاړه نو. اوس وروستی پیغام د څه شی ده؟ بس همدا پیغام ده چې خدای پاک هر څه موږ ته خپل لاس ته موږ ته راکړي، چا ته هم د خدای لاس نه بندوي. ډېره مننه، په خیر اوسې. خیر اوسې. مننه.